روایت کې راځي او احادیثو کې راځي وې تاسو ته پته ده چې اول به جنت ته کم خلق داخلي هر انسان دا غواړي چې زه جنت ته اول ځل داخل شم تخرګي د هر مسلمان د زړه د خواهش دی چې زه جنت ته د ټولو نه اول داخل شم چې دا ټول امتونه ګوري او د پیغمبر اسلام امت ګوري زما رشتہ داران ګوري زما عزیزان ګوري زما بچی ګوري زما خاندان ګوري چې فلان کې جنت اول داخل شي او دې کې انسان یو بل سره مسابقه کولی شي ریسم لګولی شي سابقو فی الخیرات الله وی د خیر په کارونو کې د یو بل نه مخکې منډه وهي ځان مخکې کوي پوزیشن پکې حاصلوي نو هر انسان غواړي چې زه په جنت کې 1 نمبر شم ځکه چې انبیا هم درته ګوري صالحان هم درته ګوري کافران نیکان هر قسمه خلک به درته ګوري نو دومره مجمع به یو ځای کې نه راجمع شي څومره چې د آخرت په میدان کې به راجمع شي هر دې کې انسان کوشش کوي چې 1 نمبر راشي نبی علیہ السلام اول من يدعى الى الجنه وې تاسو ته پته ده د ټولو نه اوله بلنه او اعلان به د کم سړي د پاره کېږي جنت ته دعوت پچاته ورکول کېږي چې پلانې کس د جنت ته داخل شي الذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء وې دا هغه خلک دي چې چا په خندا او په غم کې د الله رب العزت حمد او ثنا کوي په خندا په غم کې څه مثلا واده دی شو الکه واده دی شو الحمدلله یا زمون واده شو الکه هغه بچی ولیمه دی وا جی الحمدلله الله ډیر خیر سره وکړه دې ته خوشالي الکه امتحان پاس وي جی الحمدلله پاس شو څه مې نشي او پاس شو او کله چې ویل الحمدلله پاس شو ما ته هغه کسانو کې لګي درادي چې کوم بجنت تاول نمبر دي څومره اسانه خبره او دې سره به زمون اسلامي ثقافت مخکې کی اسلامی طور طریقې به خپلې او هغه مخ په وړاندې باندې شي نو الحمدلله وای دا د خوشحالۍ وخت الکه کور والا د هسپتال کې وا جی الحمدلله الله خیر پېښو اب ماشوم دیو شو جی الحمدلله الله را لګولاله ماشوم را جی څنګه چلو شو الحمدلله الله را لا فاستغفر الله یو رحمت یې را لره تاسو خبرې کول پکار نو تاسو انسان به اول جنت ته داخلي خو چې غم کې داسې مثلا درته یې لکه تاسو چې دی وفات شو بس الحمدلله د الله مال او الله واغست څه ویل شي او کته به او کدا یاره بس مړه بس غمونه دی او زمون په سرونه دي دا کلمه ویل کی او کده دی په دې ویل الحمدلله د الله مال او بس الله واغست اکثر کله داسې وي وګوره د څومره خیران کړي د دوی دغه د مرګ والا تذکره په عبادت کې راشي دویم دا دی دا په هغه کس کې داخل شي چې الله به د ټول نړومبې جنت ته د ده دپاره اعلان کوي چې هغه کسان راشي هغه کسان راشي چې چا به په غم او دک او درد کې هم الحمدلله یا به د الله ذکر کو د دې مطلب دا دی بچې د مړ شوي تابع تصویر اخیستی خپل ذکر کې دا مطلب کېدی شي خو دا ما چې د کومه طریقه اسانه طریقه مونږ یو کو الحمدلله جی مونږ مو کړو کما دي الحمدلله نو داسې کسان به الله رب العزت د ټول نړومبه جنت ته داخله به بل یو روایت کې راځي کل کلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اجزم او یو روایت کې کل امر ذی بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اقطع الحمدلله ذکر الله دومره آسان کړی دی وای چې هر محتم به شان کار یو شان والا یو غټ کار یا څه شان لري څو وخت او درجه لري په هر کار کې وای الحمدلله ویل شي که او دې نه ویل نو بیا نو روایت کې راځي وای چې کم غټ کار انسان کوي او الحمدلله نو وای دا کار داسې بیمار کاری یا دوم بریده کاری دا هغه ساروي په شان دی یو سړي سره ښایسته څاروی دی خو لکۍ نه څومره بدرنګ ښکاري حالانکې لکۍ یو چټي شی دی خو څاروی په دې لکۍ باندې څومره ښایسته ښکاري او چې د کوم څاروي لکۍ نه کټ شوي څومره بدرنګ ښکاري د هغه ټول عزت سره متاثره شوي هر څه ښکاري نو لکۍ یو د عزت څیز دی د څاروي دپاره نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کم انسان په کومه کار کې الحمدلله وایي نو دا خو ډیره بهتره ده خو کني وای دا داسې دی لکه
لکۍ پرېکړې شوې څاروی، یعنی مطلب د دې مطلب دا دی بې برکته به وي، بې خونده به وي، بې فایده به وي. او یو څاروی چې علي قرباني چې لکۍ نه خلک یې نه وایي لکه د الله زر ارزانه دی، لکۍ خو څوک نه خوري که نه. نه نه نه، زه برابر څاروی علم د عیب نه پاک. اس یو څاروی سړی علي او یو سړي مړي ژوندي لم راغلی چې لکۍ نه وي ټولو پورې خاندي، هلکه پلانچي ته دې خیر وکړ، داسې عجیبه شان شی راوستی و. دا بد ښکاري. څومره ښایسته تشبیه ورکړه. نو دې ته ویلی کېږي بې برکته، یعنی کوم کار کې چې الحمدلله ونه ویلی شي دې کې برکت نه. او اجزام ویلی کېږي، جزام ته ویلی کېږي بیماري، دا کار بیماري، دا به خیر ته نه رسي. اوس یو انسان وایي چې هر کار کې به الحمدلله څنګه وي، هر کار کې به الحمدلله سره په کوم کار دی وځه کار بسم الله والحمدلله. دا کتاب لري بسم الله والحمدلله، بسم الله مو او الحمدلله مو سره. ځکه یو حدیث کې راغلی چې بسم الله چې کوم کار کې بسم الله او نه ویل شي هغه دی، بل حدیث کې راځي چې الحمدلله او نه ویل شي داسې. په دوانو باندې عمل وکړه، بسم الله مو الحمدلله مو بسم الله والحمدلله. دا د شي ذکرونه دي عزتمنو چې دې لپاره باقاعده ګینټي ورکول نه غواړي. دې لپاره څه د یاداشت طریقې دي چې ته ورته کښېنې، دا خو دوه ټکي دي که نه. موږ هغه ذکرونه تاسو ته عوامو ته بیان عزتمندو چې هغه مختصري چې په هغې باندې ګینټې نه لګي ستا. نو بسم الله الحمدلله په خوله باندې جاري وساتئ چې کوم کار هم کې بسم الله الحمدلله. لکه ګوره موږ تقریر شروع کړو الحمدلله وکفا، تقریر د الحمدلله چې خطبه عالم شروع کړي الحمدلله رب العالمین، مو چې شروع کړي الحمدلله رب العالمین، ګور هر څه الحمدلله. نو الحمدلله ډېر لوی عمل دی. دیو جن عزتمندو خپل کلام خپل گفتار چې کوم چې ودرېږي تقریر کې بسم الله والحمدلله به وایم. زموږ خلک اکثر بسم الله وایي، بسم الله الرحمن الرحیم. نو یو دی ویل خو بل خو د نه پاتې شو کنه. نو داسې دواړه وایم، که داسې نشي ویلی داسې وایم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. زما یارانو دوستانو ملګرو دغه یو آیت د سورۃ فاتحې وایي، هغې کې الحمدلله. نو دا مختلفې طریقې، نو مختلفو کارونو کې دا الحمدلله ویل پکار دي. د دې ډېر فضیلتونه راغلي. زموږ په دې کارونو کې ولې خیر او برکت شته چې موږ به حیثیت مسلمان هم د مسلمانانو هغه کلمات زموږ په خولې نه جاري دي. د عرب ولې دومره خوشحاله دي چې د هغوی هغه ملک ته وګورئ. او تاسو یقین وکړئ د هغوی کې یو چرسي پوډري عربي وي که نه، خو هغه به مختلف ټایمونو کې ذکرونه کوي. مثلا ګوره زموږ دوه کسان چې په موټروی باندې روان دي او یو بل سره لږ شان غلط اورټیک وکړي، نو یو به دې خوا نه سر راوباسي ستا مور او بل ورته ستا غنیا. دا خبرې او کېنه فلانې 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 قسم قسم کنځلې داسې وي، یا به اشارې کوي یو شی بل شان اشارې داسې فلانې ډیګرې داسې. تاسو ټولو ته یاد دي او تاسو ټول کوئ. نو دې وجې نه دا مختلفې طریقې. او عرب چې کله داسې مثلا یو بل سره دا ګاډی وجنګېږي څه وایي صلی علی محمد، وایي پیغمبر باندې درود شریف ووایه، یا په خوله وایي اللهم صل علی محمد، یا وایي اللهم اجرني من النار. خدایه پاکه د دوزخ نه مې حفاظت وکړي. دلته خو بچ شوم چې د دوزخ نه بچ شم. او دې وخت کې دعا قبلېږي، ځکه د مصیبت وخت کې د الله رب العزت توجه انسان ته، او د مصیبت وخت کې سړی د زړه نه دعا کوي. مصیبت وخت کې داسې خو دعاګانې موږ خدای پاکه ما وبخښې، زما مور او پلار وبخښې، زما نیا وبخښې، زما نیکه وبخښې، دا کوو موږ. خو دې وخت کې خو زړه نه نه وي که نه، دا خو تا یادې کړي دعاګانې زباني جمع کړ. خو چې کله تا باندې مصیبت راشي په دې وخت کې صرف او صرف ستا نظر په الله باندې چې دلته ما الله بچ کولی شي بل څوک مې نه شي بچ کولی، نو دغه دعا ډېره قبل شي. هغوی څه وایي چې څنګه اکسیډنټ کوي اللهم اجرني من النار، خدای پاکه د اور نه مې حفاظت وکړي، د جهنم نه مې حفاظت. هغوی تپوس وکړي چې څنګه مونږ څنګه ته پوښتنه ده څنګه بس چچکې ما چچکې زه ته وایي. او هغوی څه وایي چې هغه ته پوښتنه کیف الحال، هغوی بحمد الله
الله ډېر شکر موږ هم داسې ویل پکار بالخیر والعافیه ډېر خیرونه دي الله ما باندې او د الله ما سره ډېر د بخشش معامله ده نو عزتمندو خپل ژبو باندې اسلامي رسومات سنت طریقې اسلامي ثقافت خپل چې کوم ځای کې را پرېوځي بس وایي الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون دا کې غم کلمه ده داسې پکار دي چې کوم ځای کې داسې بل څه کریم څیز راشي لا حول ولا قوه الا بالله دا کلمه چې ته ناشنا شي وګوري ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله ذکر هم دی او هغه ته وګور د ملګری په سیس باندې خوشاله شي هم خوشاله شي لکه زما ملګری زما کپڑے ته زما سوق ته زما سټایل ته زما طریقې ته ډېر مزیدار وکړه هغه خوشاله شي موږ او دا کوم چې وره ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله هغه به نظر نم بشي ته چې دا او فو کې نو به هغه سړی سوځولي او دې سره نظر هم لګي नजर की जो लानियां न पूछो नजर हकीकत में वो नजर है जो देखे तो बेड़ा पार कर दे या खाना खराब कर दे कोई नजर तो चटी सी है ना दे नजर चिचा बानी नजर उची द खो खल को नजर द बानी उची द औलियाओ द नेकानो द पैगंबरानो न बेड़ा बदी पार शी او که نظر د باندې خطرناک خلقو شي نو خانه بده خراب وي د دې وجه نه تاسو دا کلمات په لور پکار تاسو ټول وایي الحمدلله 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 آسان کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو صحابي ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل نبی علیہ السلام مخې ته یو سړی راغی جاء رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سړی راغی او هغه دا کلمه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا دا ډېر بهترین ځای صرف الحمدلله مې نشي او دې کې الحمدلله حمدا كثيرا یا الله كثير حمدنا طيبا مباركا پاک پاک او د برکت والا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا دا کلمات دي نبی رسول الله من صاحب الكلمه كلمه واذا كلمه چا ویل فسكت الرجل عليكنا خو نبی اسلام سره ډیر خلک ناس دي دا شنه چې چیرته دا ویل نو په کارو مو ویل نبی رسول الله والسلام هغه چې د نبی اسلام په دوه نو نبی اسلام من هو الک وای کنه دا چا دا کلمه ویل فانه لم يقل الا ثوابا ډیر خسته کلمه ویل فقال الرجل انا قلتها اشری جی دا ما ویل نبی رسول الله والسلام تو فرمایل وی جی ما خدا ویل خو زما مطلب صحیح ارجو به الخير ما د بری د ورځې نه دی ویل زما نیت خو شي نبی صلی الله علیه وسلم او ټیک دا والذي نفسي بيدي لقد رايت 13 ملكا يبتدرون كلمه وی تا پته تا صبر وغا او بهترینه کلمه ویل نه جی وی چې کله تا دا کلمه ویل ما یار لس فرشتي ولیدلې او هغه دې کلمې په سره منډه والی او هر فرشتي ویل چې دا کلمه زه واخلم او د الله دربار ته یوسم چې الله ته ویم چې ګوره ستاسو بنده دومره خسته کلمه ویلې ده وی یار لس فرشتي دې په سره منډه والی ستاسو کلمې نو الحمدلله دې ټول تاسو کلمه ايهم يرفعها الى الله تبارك وتعالى وی هر ویل چې زی الله له ومنه او بل روایت کې راځي وی ابو الله له چې دا کلمه ویل یا الله ستاسو بندنن د شي عجيبه کلمه ویلې ده موږ له ثواب لیکلو چل نه راځي چې د څومره ثواب ورکو دا کلمه ویلې بل روایت کې راځي وی الله رب عزت په چې دا کلمه تاسو لیکي واقع دا داسې ده د دې ثواب تاسو نشي ورکوي دا به د خپل شان مطابق د دې ثواب نه ورکوم دا کلمات ورکړه ما روایت کې راځي هغه رکوع نه بعد دا کلمه ویلې په دې وجه دې مندو دا کلمات او دا څه خپل اول پکار دینه علاوه نور اعمال دي ځکه موږ تاسو پرېږي مثلا موږ کې ډیر زیات موږ عزت مند بهترین عمل تاسو ګورئ قران پاک الله رب العزت فرمایي واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين اے زما بندگانو تاسو موږ کوي ځان نه مشرکان مو جوړوي
حالانکه مونږ چې اونکه انسان ګناهګاری مشرکی کی نه حقیقتا والله رب العزت دا طریقه خپل کړه وي مشرک ځان نه مجوړ او روایت کې راځي چې کوم انسان مونږ نه کوي وي د مسلمان او د کافر په منځ کې د مونږ فرق دی نو د دې مطلب سره مطلب دا دی چې ظاهرا کافر مونږ نه کوي او ته مونږ نه کوي نو ظاهرا یو شان بوتل ته دغه پشان هغه مونږ نه کوي او ته مونږ نه کوي ټیک ده تا کلمه ویلې د مسلمانې خو نور ظاهرا تا هغه کې فرق نشته هغه مونږ نه کوي دیو جن د ایمان د پاره دوه خبرې ضروری ایمان د پاره دوه خبرې ضروری دي یو اقرار ایمان بل اظهار ایمان یا د بندګۍ د پاره دوه خبرې ضروری دي یو اقرار بندګۍ بل اظهار بندګۍ اقرار بندگی په کلمه د لا اله الا الله سره راځي او اظهار بندگی په مونږ سره راځي نو دا دوانه ضروری دي اقرار بندگی او اظهار بندگی تاسو ګورئ چې کوم انسان مونږ نه کوي نو د ظاهری مشابهت هغه کافرانو سره او چې کله یو بنده سجده ولګي سجده الله یو بنده یو سجده ولګي خپل تندې الله ته کیږي د جبین د الله په دربار کې نو چې کله دا د تندې په ځمکه کې شیطان غدا شي ولاړ شي نه بیګي او چې څنګه تفسیر ځمکه ته اورځي وي شیطان صاح شیطان په چوکو پچړا شي او چغي وي او واویلا کوي او افسوس کوي هاي افسوس دغه سجدي د وجه نه ملعون شوم مردود شوم او دا انسان د دغه سجدي د وجه نه محترم او اعلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې کوم انسان د یو کجوري صدقه ورکړي د قیامت په ورځ د احد غر برابر دی صدقه چونکی عمل لوی دی او هر انسان دا غواړي چې په دې باندې عمل وکړي د دې وجه نه الله د صدقې لپاره طریقه آسانه کړی هغه دا ده چې هر څومره سید ورکولې شي یو لقمه ورکولې شي یو نوړی ورکولې شي کته وی چې نوړی په معنا سړی نه دی یو نوړی راواله یو پښو ته واچو یو نوړی راواله مارغانو ته واچو ستا په کور باندې چنچړی دی هغه ته واچو هغه خو یو نوړی شوی کنه هغه د نوړی هغه لسمه یې پوری نو دیو جی نه نو سنه صدقه کول پکار دا شان نور عجیبه اعمال دي وړو کې عمل ثواب زیات یو فضیلت درته د ذکر بیان من او تاسو اکثر سبحان الله الحمدلله الله اکبر وایو ذکر کوو د ذکر څه فضیلت د ذکر یو لوی فضیلت یو عظیم فضیلت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان مما تذكرون من جلال الله وی زمو متیانو تاسو اکثر د الله بڑای بیانوي او دا ذکر کوي دا کبریای او دا لوی پکې بیانوي التسبيح والتحليل والتحميد کله تاسو سبحان الله وای کله تاسو الحمدلله وای او کله تاسو الله اکبر وای او کله تاسو لا اله الا الله وای دا ټول ذکرونه دي تاسو تسبیح تحمید او تهلیل کوي وای دا ذکرونه چې کله تاسو وکي وای دا د الله عرش ترس او ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها وای تاسو ته پته ده چې تاسو وای سبحان الله یو وړه کلمه ده د خپل نه راوباسي خدا کلمه ده چې خيږي اسمان طرف ته بیا عرش طرف ته خيږي او اذا عرش نتاوی دا ټول کلمې چې کوم تاسو وای دا د عرش نتاوی وای دا چې تاویږي لکه څنګه چې د شاتو مچي د خپل د غبین نتاوی او بنگار کوي او आवाज کوي او غني تک شان ستاد ذکر التا یو د دې आवाज یو سایرن شان دې الله یو ساوند ورکړي یو आवाज ستاد خپل ذکردار انسان د ذکر نو دا التتابیږي تک شان بنگیږي او आवाज کوي ستاد پارا او تذکر صاحبها بصاحبها تخفل هغه صاحب هغه ذاکر چې چا ذکر کړي هغه ته یادې
او داغه تذکرہ کوي چې یا الله دا فلانی کس د سبحان الله ډالۍ را لګیږي، دا فلانی کس د الحمدلله ډالۍ را لګیږي، دا فلانی کس توفه د لا اله الا الله را لګیږي، د مچو په شان الته بګیږي اوازونه کوي. اما يحب احدكم ان يكون له او لا يزال له من يذكر به. نبی اسلام استاسو دا خو نه چې د عرش مولا خوا تاسو یادګیرنه کیږي او تاسو تذکیری کی. یعنی مطلب دا دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو ذکر کوئ ځکه دا ذکر تاسو یادې ځکه تا الله یاد کو نو دا ذکر تا یاد. بلکې بعض قرآن آیاتونو احادیثو کې راځي چې کوم انسان الله یادې وی الله دا انسان یادې، نو دا الله ذکر ډېر بهترین عمل دی او دا پس دکی راوستل پکار دی او دا دی اهتمام کول پکار دی. ذکر بکو کنه انشاءاللہ. یا ذکر دا سی چیز دی عزتمندو چې انسان خپل بولچال کې هغه شاملولی شي. چې کوم او تاسو زندگی تیرو یو انسان وي چې ما ته داسې یو طریقه وښایه چې چیز خپل کار روزانه کوم لاس کې تسبیح نه نیولي. یو خدای چې ته ذکر تکینه بهتره طریقه دا یو سیر تکینه او تاسو کې قبله تبختی او خپل ذکر کې، نو دا خو کم کسان کولی شي. هغه کس یو کې سی روزه کې تللی، هغه کس یو کې جمعه ته وخت ورکوي. بعضې انسان یا کاروباري انسان دی او د هغوی د لکونو د کروڑونو روپو کاروبار دی یا کم کاروبار دی خو ډېر مشغوله والا کاروبار دی، ډېر مشغول وي، بیزي وي او دا خواهش لري چې زه د الله په ذکر کې شریک شم او د قیامت پر چې راپاسېږم چې زما په عملنامه کې څه ذکر لیکلی وي. د دې آسانه طریقه څه ده؟ آسانه طریقه دا ده چې خپل الفاظو کې او روزمره زندګۍ کې بعض الفاظ شاملول پکار دي. هغه الفاظ چې تا خپل خوله باندې جاری کړه او هغه روزمره زندګۍ کې هغه استعمالې، هغه هم ستا ذکر کې راتلی شي. مثلا الحمدلله. الحمدلله داسې یو کلمه ده چې انسان هر ځای کې ویلی شي او مختلف ځایونو کې د دې ضرورت پیښیږي. نو الحمدلله چې ته مختلف ځایونو کې وې کدا ته موقع د ذکر ملاو نه شي نو دا ذکر خو دې وکړه. او حدیث کې راځي والحمدلله تملأ الميزان. وې دا الحمدلله دومره لوی ذکر دی چې دا د میزان تله ډکوي. د میزان تله څومره لویه تله ده، د ټول بنیادمانو عملونه به تللی کېږي. نو دا به څومره غټه تلي، ځکه خلکو به د غرونو په شان عملونه کړي، د غرونو نه به غټ غټ عملونه کړي. نو هغه عملونو دپاره چې کومه تله جوړه شوې ده د میزان تله هغه به څومره غټه وي. خو عزتمندو یو وړه کلمه ده الحمدلله دومره سپیس ډکوي او دومره ځای جوړوي چې د میزان تله ټوله ډکوي. والحمدلله تملأ الميزان. د میزان تله وې دا الحمدلله ذکر ډکوي. او الحمدلله یو د شکرم کلمه ده، هر ځای کې انسان ویلی شي. مثلا یو ځای کې خبرې کې بنده شروع کی یار الحمدلله موږ الله مسلمانان پیدا کړي، الحمدلله موږ ټول دوستان راجمع شوي، ټول دوستان ورځ کې جمع شوي، جمعات کې دي الحمدلله یار ډېر ښایسته جمعات دی. هر ځای کې سړی ویل شي، ځان ته شیشه کې وګوري ښایسته الحمدلله الله ډېر ښایسته پیدا کړی، الحمدلله الله را بدن را کړی. الحمدلله انسان مختلف ځایونو کې ویلی شي. نو ستا هغه گفتار کې څه فرق هم نه راولي، ستا گفتار هم پې مزیدارېږي او ستا ذکر هم کې هم شاملېږي. نو الحمدلله ډېر بهترین عمل دی.